السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د خپلې آی ډي هیر سوی پاسورډ بیرته ځان ته معلوم کړئ. یعنې ملګرو ستاسو د فیسبوک پاسورډ ده که له تاسو څخه هیر سوی وي دغه به تاسو بیرته څنګه ځان ته معلوموئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دا ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته چې ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د هغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ګوره ملګرو زه یې دغه آی ډي خپله له دې څخه ختموم. کله چې ګوره له دې څخه زه خپله آی ډي لوګ آوټ کړم. ګوره ملګرو زه دلته یې راځم. دغه آی ډي کوم پاسورډ چې دا ریموو پاسورډ زوم د هغه رقم ګوره ملګرو کله چې زه په دې باندې کلیک وکړم دا آی ډي له ما څخه چې غواړي پاسورډ غواړي. یعنې اوس زما آی ډي ده زه یې خلاصوم دی پاسورډ غواړي. زه چې هر پاسورډ ورکړم پاسورډ یې له ما هیر ده. کله چې زه لوګین ووم هغه پاسورډ دی ما ته وایي انکریکټ پاسورډ ټرای اګین. بیا چې زه هر پاسورډ کوم بیا دغه رقم وایي انکریکټ پاسورډ ټرای اګین. یعنې ملګرو زما دغه په آی ډي کوډ له ما څخه هیر سوی ده دا به زه بیرته څنګه معلوموم. نو ملګرو دغه رقم ګوره دغه اپشن دلته تاسو وینئ چې فارګاټ پاسورډ. ملګرو تاسو په فارګاټ پاسورډ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فارګاټ پاسورډ باندې کلیک وکړئ یو فایند یور اکاونټ اټومیټیکلی نو دغه رقم دلته زه ناټ نه وم. کله چې زه ناټ نه وم دغه رقم ګوره دلته د تاسو څخه نمبر غواړي نو زه ناټ نه وم ناټ مای اکاونټ دغه رقم به دلته ګوره تاسو خپل د فون نمبر ورکړئ. فون نمبر او ایمیل دغه رقم ګوره دلته ملګرو د خپل فون نمبر ورکوم. ملګرو کله چې زه د خپل فون نمبر ورکړم دغه رقم به دلته تاسو ورته وایي فایند یور اکاونټ یعنې ستاسو اکاونټ چې که فایند کړه. دغه رقم ګوره ملګرو وایي کنفرم ویو اس ام اس ته او کنفرم ویو ایمیل ده. ملګرو تاسو په ایمیل باندې خپل آی ډي پیدا کوئ او دغه رقم کې په دغه باندې په نمبر باندې. نو ملګرو ګوره دلته دی تاسو یو اس ام اس درلیږي وایي کې ایمیل ته غواړئ ایمیل ته موږ درلیږو او د هغه رقم کې چیرته تاسو موبایل ته غواړئ چې دا اس ام اس موږ موبایل ته راولېږئ نو بیا یې موبایل ته لیږي. نو د هغه رقم ګوره زه دلته ورته وایم چې ما ته دې موبایل ته راولېږي موبایل ته دې میسج راسي نو د هغه رقم به تاسو کنټینیو ووایئ. کله چې ملګرو تاسو کنټینیو ووایئ ګوره ملګرو اوس تاسو ته یو کوډ راځي هغه کوډ به دلته تاسو ووایئ. نو ملګرو ګوره یو لږ په انتظار زه ورته وکړم. کله چې هغه کوډ رالی هغه کوډ به صرف او صرف تاسو دلته ووایئ دلته به ستاسو آی ډي چې سي خلاصه سي. نو ملګرو ګوره دغه رقم ما ته کوډ رالی اوس صرف او صرف زه هغه کوډ راواخلم دلته بیا کې وم ګوره ملګرو 94 15. ملګرو کله چې دغه کوډ دلته کې وم دغه رقم بیا دلته کنټینیو کوئ. کله چې دلته کنټینیو کوئ دلته ګوره دی تاسو ته یو بل اپشن درکوي وایي کیپ می لوګ ان او دغه رقم دا لوګ می آوټ اف ادر ډیوایسز. ملګرو کله چې تاسو کیپ می لوګ ان وایي که هر ځای تاسو اکاونټ خلاص کړی و هغه به هلته خلاص سي او دغه رقم که چیرې تاسو ووایي چې لوګ می آوټ فرام ادر ډیوایسز هر ځای چې تاسو بل ځای اکاونټ خلاص کړی یعنې د بل چا په موبایل کې خلاص کړی وي هغه به بیا له هغو څخه لوګ آوټ سي. نو ملګرو دغه د لوګ می آوټ فرام ادر ډیوایسز دغه ډېر خوندور اپشن ده. تاسو باید په دې باندې کلیک وکړئ او دغه رقم کنټینیو ووایي. دغه رقم ګوره ملګرو دی تاسو ته وایي ټایپ ا نیو پاسورډ نوی پاسورډ ورکړئ. اوس چې هر پاسورډ ورکوئ هغه پاسورډ به تاسو ورکړئ. نو ملګرو ګوره زه دلته پاسورډ ورکوم. نو ګوره ملګرو صرف او صرف ما پاسورډ ورکوي او دغه رقم مې کنټینیو کوي. کله چې ما کنټینیو کوي دغه رقم ګوره د ملګرو ما ته خپل اکاونټ خلاص کوي. دغه رقم وایي دغه رقم یې دلته لیکلي دي وایي سیو یور لوګین ان اف انفو د ملګرو دغه رقم دغه تاسو اوکې کوي. کله چې دغه تاسو اوکې کوي ګوره ستاسو اکاونټ به تاسو ته چیرې سي خلاص سي. یعنې ملګرو کله چې له تاسو څخه پاسورډ هیر سي په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د خپل فیسبوک پاسورډ ریکوري وکړئ خپل فیسبوک پاسورډ بیرته ترلاسه کړئ. نو ملګرو ډېره اسانه طریقه وه او ډېر خوندوره ویډیو ما ستاسو لپاره جوړه کړله. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سي. که ویډیو خوښه سوله ویډیو سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.